دلته ډلې جوړېدلې د افغانستان د ورانۍ دپاره، دلته خلک روزل کېدل د افغانستان د ورانۍ دپاره، دلته انسانان د دې دپاره تیارېدل چې دی ولاړ شي خپل ورور چې دغه ووزني. لیکن نن په دې خاوره باندې کامي فکر خپور شوی ده، خو په یقین سره دا خبره کوو که دا ولسونه پر دې خاوره باندې د دې تحریک تر چتر لاندې یو شعوري بڼه خپله کړي، زموږ یقین ده چې بیا به دا کرشه نه وي. موږ یوازې د مبارزې د لارې کولی سو چې هغه نفسیات چې موږ د لاسه ورکړي دي هغه رازبندي کړو، هغه تاریخ چې هغه د جبر د لارې له موږ څخه ورک شوی ده بیرته یې رازبندی کړو، هغه وجود چې نن په خپله خاوره باندې ځان بیګانه شماري هغوی ته دا احساس ورکړو چې دا ستا خاوره ده، ته زما وجود دی، زه ستا وجود یم. لکه دلته چې پر خپله خاوره باندې د 1893 ما بعد چې دغه کومه کرشه تیره سوې ده، د دې وروسته دا خلک دا احساس کوي چې زه په پردي وطن یا په پردي خاوره باندې ناست یم. دا ټول خلک تر موږ پورې، خو دا ځکه دا احساس کوي چې موږ د دې ریاست په پریم کې یا د نړیوالو قوتونو په جنګونو کې زموږ چې څومره هم کامیه حافظه وه هغه موږ له لاسه ورکړې ده. البته موږ ته د خپلې خاورې شناخت یا د خپلې خاورې هغه چې موږ په تاریخ کې درلوده یا مو په تاریخ کې د دې خاورې موږ ملکیت درلود، هغه موږ په هغه نتیجه نه یو رسېدلی چې موږ دا خاوره اوس هم د ځان وکړو. دا په دې خاوره باندې که څه هم په دې منځ کې کرشه ده، دا کرشه به یقینا د جبر د لارې تېره سوي وي، د ظلم د لارې به تېره سوي وي، د جبر د لارې د استعماري او د فرنګي استعمار د لارې به تېره سوي وي. خو موږ په دې یقین یو، یقین مو په دې ده چې دا کرشه د دې افغانانو په توسط یا د دې پښتنو په توسط د دې هیڅ اهمیت او هیڅ ارزښت نشته. د دې په تاریخ کې د دې زموږ ستاسو په عنعناتو کې او ورسره زموږ ستاسو د ژبې څخه راواخلې بیا تر کلتوره پورې د دې هیڅ اهمیت نشته. البته په جبر باندې په ظلم باندې بعضې قوتونه چې دي دې ته اهمیت ورکوي، خو په یقین سره دا خبره کوو که دا ولسونه پر دې خاوره باندې د دې تحریک تر چتر لاندې یو شعوري بڼه خپله کړي، زموږ یقین ده چې بیا به دا کرشه نه وي. دا د برلین دیوال هم نسو پاته، کرشه څه ده؟ دا جرمني سره تقسیم کړی و هغه هم نسو پاته، نو کرشه څه ده؟ د دې هیڅ اهمیت نشته. خو البته پر خپله خاوره باندې موږ باید چې د احساس کمترۍ ښکار نسو، موږ دا فکر ونکړو چې موږ یا پردو ته راغلي یو یا دا خاوره د پردو ده، بلکې ستاسو په دفاع کې، د دې افغانانو په دفاع کې، د دې پښتنو په دفاع کې چې څومره هم د دې تحریک څخه کېدلی سوی، څومره هم موږ د دې دپاره مبارزه کولی سو، موږ یو قدم هم نسو پر شا کېدلی، یو قدم هم نه پر شا کېږو، بلکې تاسو او د دې خاورې میشت خلک زموږ خپل وجود ده، دا زموږ تن ده، زموږ تاریخي طور، زموږ تاریخ، زموږ اتلان، زموږ خاوره، ټول د دې ټولو ولسونو چې د هغه افتخار او ویاړ ده. دا څه د یو ټبر د یو کس د یو وګړي نه ویاړ کېدلی سي نه ده، بلکې زموږ په دې خاوره باندې د پښتنو افغانانو ټوټل چې څومره هم اتلان تیر سوي دي، څومره هم زموږ تاریخ ده، دا د دې ټولو ټبرونو دپاره ویاړ ده او افتخار ده، او د دې افتخار دپاره د دې ویاړ د ګټلو دپاره له موږ څخه حرکت غواړي. موږ به حرکت کوو، موږ به مبارزه کوو، موږ یوازې د مبارزې د لارې کولی سو چې هغه نفسیات چې موږ د لاسه ورکړي دي هغه رازبندي کړو، هغه تاریخ چې هغه د جبر د لارې له موږ څخه ورک شوی ده بیرته یې رازبندی کړو، هغه وجود چې نن په خپله خاوره باندې
ځان بیګانه شماري هغوی ته دا احساس ورکو چې دا ستا خاوره ده، ته زما وجود دی، زه ستا وجود یم. دا د مبارزې د لارې موږ کولی سو، دا د تنظیم د لارې موږ کولی سو. البته قوتونه ستاسې هغوی دا نه غواړي چې دا وجود دا کام د دې کام ټبرونه دي په یوځای سره کښېني، یو احساس دې ولري، د دې خاورې د دفاع دپاره دې مبارزه وکړي، یا د دوی خپله حافظه چې د هغه دې راژوندی کړي. خو نن چې موږ دلته څه وینو، یقینا د تحریک برکت، یقینا د دې مبارزې برکت، یقینا زموږ د تحریک د شهیدانو برکت، یقینا زموږ د ملګرو د جیلونو برکت، یقینا زموږ د ملګرو د وهلو ټکولو چې د ریاست کوم جبر ورسره کړی دی د هغه برکت ته چې نن موږ تاسو په دې سرخاب کې سره راغونډ سوي. دا سرخابه دلته ډلې جوړېدلې د افغانستان د ورانۍ دپاره، دلته خلک روزل کېدل د افغانستان د ورانۍ دپاره، دلته انسانان د دې دپاره تیارېدل چې دی ولاړ شي خپل ورور چې دغه ووزني. لیکن نن په دې خاوره باندې قامي فکر خپور شوی ده، په دې سیمه په دې سرخاب کې دا ځوانان دا احساس لري، دا فکر لري چې دا زما وجود ده، دا زما خاوره ده، زه د پردیو قوتونو د مفادات دپاره نور یو سیکنډ هم نه یم تیار. البته که تیارېږم د قامي مفاداتو دپاره به تیارېږم. دا ډېر غټ احساس ده او دا د دې تحریک په مرسته یا د دې تحریک د مبارزې د لارې چې دا موږ دې ته رسېدلي یو. خو په آخري کې یو وارې یقینا یو وارې بیا تاسو ته آفرین او شاباس وایو. دغه لاره دا مبارزه به دوامداره ساتو، دا به تر یوې ورځې پورې محدوده نه کوو، دا به تر یوې ګنټې پورې محدوده کوو نه، بلکې د دې دپاره به هڅه کوو، کوشش به کوو چې نور هم پراخ سو، نور هم تنظیم پراخ کو، ولسونه له ځان سره وتړو، له دې تنظیم سره وتړو. بیا هغه اوږد مزل بیا شاید موږ په ډېرو لنډو ورځو کلونو کې چې دغه سفر چې دغه وکړو او خپل مرام ته ورسېږو. که په دې کې موږ کوتاهي کوو، د خپلې ونډې کار نه کوو، دا اوږد مزل دا به نور راسه اوږدېږي. هغه هدف، هغه مرام او هغه د دې ولسونو احساسات، د دې ولسونو غوښتنې چې دی هغه به له موږ ته نورې په دغه کې راسه ورکېږي او دا مزل به نور اوږدېږي. نو که څوک هم د دې خاورې چې څومره هم ولسونه دي، که هغه غواړي چې دا مزل چې د هغه په لږ وخت کې په لنډو کلونو کې چې دی هغه پای تکمیل ته ورسوي، یوازې لارې منظمتیا ده، تنظیم کور په کور وګړي له دې تنظیم سره تړل دي. بیا کولی شو چې خپل ځان او راتلونکی نسل چې دغه وژغورو او ښه سوکاله، خپلواکه، خوشحاله ټولنه او هیواد او خاوره ولرو. ډېره مننه کورمو.